د کوار مؤسسې ولایتي مسؤلینو ویل کوار په 1989 کال کې تاسیس شوی او د اقتصاد او کلو پراختیا ریاستونو سره په همغږۍ په بېلابېلو سکتورونو کې کار کوي. دوی زیاتوله په بېلابېلو سیمو کې د څښاک اوبو نشتون لویه او جدي ستونزه ده او کوار هڅه کوي ټولو خلکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. دا پروژه چې کوار مسای تطبیق کوي د نروې هیواد فنډ دی په 2 ولسوالیو کې اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالیو کې او په مرکز کې جمله 3 کلي دي او په 3 کلیو کې د صحي اوبو شبکات او سولري سیستم لري چې په 3 شبکونو جمله 14 میلیونه 924 او غنی مصرف راغلی دی. په دا کې 55 سټنټپونه دي جمله د دې پروژو نه 4025 نفر مستفید کیږي. ځایي خلکو د کوار مؤسسې له فعالیتونو خوښي وښوده او پر نورو مؤسساتو یې هم غږ وکړ چې له اوسنۍ غوره امنیتي فضا څخه په ګټې اخیستنې ټولې نیمګړې پروژې تکمیل او هم نوې پروژې په خپلو پلانونو کې ځای کړي. د کلي د شورا د مشر په حیث دا وعده ورکوم چې موږ به دا اوبه عادلانه او منصفانه هم تقسیموو او هم به مصرفوو. د کوار د مؤسسې او د اسلامي امارت د مشرانو موږ امیرینو هم مننه کوو چې دوی په موږ نه دغه هغه لورولي دوی موږ په کلي نه ډېره ستونزه وه هر کور کې د اوبو ستونزه وه انشاءالله دې په تطبیق به دا ستونزې حل شي. د یادونې ده چې له دې پروژې سره هممهال د متون په پاس پیرانو او کوټکي کلیو کې هم د صحي اوبو رسولو پروژو د بنسټ ډبرې کېښودل شوې چې د درو واړو پروژو چارې به د روان 2023 کال تر پایه بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.